مخ راځي وای دا غزو دا میدان کې ورنو لګ درته قرار خپ مازی سره په دې چې هوا ډېره ښایسته اری کارغانو کخ دا زما ډېر زیات خوښیږي. کیسې درته کوم ډېره غمګینه کیسه. خویندو غوږ ونیسئ زما خبره که اورئ. د جینۍ ماته وویل چې ستاسو ښځې ډېرې معتبرې دي، ستاسو زنانه ډېرې معتبرې دي. زه چې را 14 کالو وم نو ما به ستاسو مسلمانانو پسې خنداګانې کولې، د مسلمانانو ښځو پسې دا دوپټې به یې چې په سر وې دا ویډیو کې چې ښیي وای په دې پسې وای ما خنداګانې کولې چې دا کوم قوم خلک دي، دا ښځې څومره پټې کړي دي، په کورونو کې کېنولې دي. وای موږ پر خپلې ازادۍ په خپله عیاشۍ کې دومره ور ګمراه شوي یو چې موږ ته ستاسو هغه معتبرتوب ډېر سپک ښکاره شو. وای نن درته حقیقت کیسې کوم، وای زړه مې ډېر زیات درد کوي، غواړم چې ما پرېږدئ خو اعتراض به وای را باندې نه کوئ، ټولې خبرې کول غواړم. یقین مې وشه فریډم مې ورکړو، فریډم مکمل ازادي. ورته ومې وی چې A to Z لګیا اوسه. د مسلمان د پښتون کور ته راغلی چې څه دې زړه کې وي ووایه، حتی چې کنځلې راته وکړه وایه، پوره اجازه ده، خدای قسم که درته جواب درکړم، بېغمه اوسه، لګیا اوسه. نو څه یې راته وویل دې کافرې جنۍ، وایي ستاسو د مسلمانې جنۍ، ستاسو د مسلمانې ښځې، د مسلمانې هرې جنۍ آینده فیوچر چې ورته وایي، موږ ورته پښتو کې آینده وایو، راتلونکی وخت، انګلیش کې چې ورته فیوچر وایي، وایي ستاسو د هرې مسلمانې جنۍ په آینده کې یو سړی لیکلی دی، یو نارینه لیکلی دی چې هغې ته وایي چې پیور هزبند، جایز خاوند، ناجایز نه، چې بوای فرند. وایي ما ته اوس پته لګېږي، ما ته وایي اوس پته لګېږي چې ستاسو قرآن بالکل حقیقت دی، ستاسو مسلمانتوب ته وایي زه اوس سلام کوم. وایي ستاسو د هرې مسلمانې جنۍ په نصیب کې یو خاوند دی. وایي هره جنۍ په کور کې چې ناسته دی هغې په هر سوچ کې دغه فکر دی چې نن دی او که سبا دی زما پاپا بو، زما پلار بو، زما رور بو، زما مور بو زما رشته کوي او یو جایز سړي ته به مې په نکاح کوي. صحیح؟ والله ورته غلی و، په خدای ورته غلی و. او لګیا اوسه. وایي دا خو دې کې خو هېڅ شک نشته. وایي زمونږ خلک وایي چې یورپ کې د ښځو ازادي دی، ښځو ته فریډم دی. دا د یورپ خبره نه درته کوم، دا د یونایټډ سټیټ، د امریکې، د کینیډا، د استرالیا، د یورپ د ټولو د ښځو خبرې درته کوم. دلته ښځې چې څومره سټرګلز کوي، دلته ښځو ته چې څومره تکلیف دی، خپلو کافرو ښځو ته، تاسې به سوچ هم ونه کوئ. د دغو تکلیف صرف حکومت حل کوي، او حکومت یې په څه شي حل کوي؟ صرف حکومت پیسه ورکوي. هغې ښځې ته پیسه ورکوي چې هغه بېروزګاره شي، نو هغې ته صرف د پیسو لږ سپورټ ورکړي حکومت. نور وایي خپل کار کوه، چې څه کوې، چرس څه کوې، نشه یې کېږې، 50,000 بوای فرینډ ساتئ، په کیسه کې نه دی حکومت. زمونږ او تاسو که حکومت په کیسه کې نه وي، زمونږ او تاسو پروټیکشن زمونږ مذهب کوي زمونږ په وطنونو کې چې دین اسلام ورته وایي، او زمونږ او تاسو د خویندو او د میندو پروټیکشن هغه پلار کوي چې بچی ورته وایي، هغه ورور کوي چې خور ورته وایي. ورسېدلی دا ډېر یو غټ معتبر مقام دی چې یوه خور یې په پاکستان کې لري چې د هغې په سر باندې د هغې پلار لاس دی، د هغې په سر باندې د هغې ورور لاس دی. په خدای درته قسم کوم خویندو چې دا ستاسو دپاره ډېر د لوی د مقام، د ډېر لوی معتبر مقام ځای دی. ستاسو په کور کې په حیا یی، په عزت یی، او د دې ټیکري خیال ساتئ. دا ستاسو ډېره لویه ګټه ده. زه دا سوچ نه کوم چې مسلمانه جنۍ به په ورځ د محشر دوزخ ته لاړه شي، او هغه مسلمانه جنۍ چې هغه به په کور کې په حیا او په عزت خپل پلار ته پلار وایي، ورور ته به ورور وایي، او د ورور به د ورور عزت کوي، د پلار به د پلار عزت کوي. فکر نه کوم چې هغه جنۍ به دوزخ ته لاړه شي.
والله قسم دی په 2 لاسو درته سلام کوم. دغه کافرې دا سترګې داسې سرې سرې راواوړېدلې، سرې سرې په ژړا شوه. وایي تاسو مسلمانانو کې یو فیلر دی، یوه غلطي در کې ده چې زه درته صفا وایم. ستاسو هر یو معاشرې ته، ستاسو هر یو خبرې ته زما سلام دی. وایي تاسو کې یو فیلر دی، تاسو کې یو فیلر، تاسو کې یوه غلطي، هغه دا دی چې تاسو چې کله هم ګناه او خطا کوئ تاسو یو بل شرموئ په زوره. هغه دغه شانته چې تاسو تصویران والئ، تاسو ویډیووې واخلئ، کړپ سوشل میډیا ته یې ور واچوئ، فیسبوکونو ته یې ور واچوئ، یوټیوب ته یې ور واچوئ. نو وایي دغه ویډیوګانې موږ ته یورپ ته راشي. موږ ته چې یورپ ته راشي نو موږ خو پرې نه پوهېږو چې دا ستاسو کوم زبان دی، نه موږ ستاسو په لیکلو باندې پوهېږو. خو چې ویډیوګانې وګورو د مړو وي یا د ماشومانو وي یا د جنکیانو وي یا د ډمامو وي، نو موږ صرف دغه فکر کوو چې مسلمانانو کې بیا څه آفت دی. نو وایي موږ فکر کوو چې په مسلمانانو کې بیا څه آفت دی. نو وایي بیا موږ څه سوچ کوو؟ موږ وایو چې دا همداسې فسادګر خلک دي، دا همداسې نیچ په فسادګر خلک دي. زموږ سوشل میډیا وایي وګوره ټیکنالوژي نه ډکه ده، د دنیا ښکلا نه ډکه وایي زموږ سوشل میډیا. د یورپ د جنکو فیسبوکونه وایي وګوره ښکلا نه ډک دي. وایي ستاسو د مسلمانانو فیسبوکونه چې وګورو مرداریو نه ډک دي، پلیتو پلیتو کارونو نه ډک دي. وایي د دنیا مسلمانان راجګېږي، وایي موږ ته کافر جنۍ ته د فیسبوک ریکویسټونه رالیږي. وایي چې موږ یې د پروفایل وګورو، د ګوګشتو په شانتې څېره یې وایي وګورو. بعضې دي که نه ماشاءالله چې نوې کیمره یې پیدا کړې ده، نوې موبایل یې پیدا کړی، ماشاءالله داسې به ناست یا به پکې داسې ناست وي ماشاءالله اوف چې د دنیا دیوداس همدغه دی، پروفایل ته به یې دا تصویر درته ورکړي. او بعضې به ماشاءالله ګلان داسې نیولي وي پکې. 65 زمانې والا سټایلونه نه چا کیمره نه ولیدلې، داسې به. او پر فیسبوکونو کې به یې دغه ګلدار تصویران ورکړي. او دا به راځي بیا به کافرو ته ریکویسټونه رالیږي. بیا په ژبه هم ورسره نه پوهېږي چې دې سره زه کومه ژبه وکړم، صرف په دې خوشحال دل ورته راولېږي، روز ورته راولېږي، آی لو یو ورته راولېږي. نو دا خلک به مونږ ته څنګه نیچ فکر نه کوي، څنګه به وړکوټې د توتي په شانتې فکر راته نه کوي. کوي یې په دې چې مونږ خپل اوقات داسې کړی. نو په خدای دا جینۍ راته په ژړا وه، دا صرف په دې راته په ژړا وه. مین خبره درته وکړم، د منځ خبره. ته فکر کوې چې دلته مونږ کرپټ نه یو؟ تاسو صرف کرپټ یې؟ تاسو کې خو وایي سیاست جنګ کړی دی، تاسو کې خو سیاست کرپشن راوستلی. وایي مونږ کې چا راوستلی؟ تا ته پته دی مونږ کې چا راوستلی؟ وایي مونږ کې خپلو نارینهو راوستلی. وایي مونږ ښځې دلته یورپ کې، امریکې کې، کاناډا خپلو نارینهو نه وایي سپکې یو. زمونږ نارینه مونږه دلته د سګرټ په شانتې استعمالوي. همدا حالات دي، همدا حالات په امریکې کې، په کاناډا کې، په یورپ کې همدا حالات دي. دلته د جنکو استعمال د سګرټ په شانتې دی. یوې جینۍ نه پوښتنه وکړه، یو کال کې یو بوای فرینډ دی، بل کال کې بل بوای فرینډ دی، خو ورته خاوند په نصیب نه کېږي. 80% که 50% چې هغه ورځ د ګوګل نه ثابته شوله چې 50% زنانه، 50% ښځې جنکیانې په یورپ او په امریکې کې بې سړي دي. خاوند ورته په نصیب نه کېږي، په یو بل باندې ټرسټ نه کوي، اعتبار نه کوي. او د دغو میدان ته چې بیا راشي که نه، دا خودي په سټرګلز کې، دا خودي په ټینشن کې، په سټرس کې دا خلک، دا صرف د څېرو نه داسې صفا درته ښکاري. نن یې وګورئ که نه، نن یې چې وګورئ دا خلک ټوټې دي. دا ته حقیقت وایم، نن دا خلک وګورئ دا کافر ټوټې دي. دا چا؟ هغه باچا، هغه رب، دا که منئ او که نه یې منئ، دا هغه رب دومره په سکون نه ساتي. دا دنیا یې ورته که جنت کړی دی که نه، خدای قسم کوي ورته د جنت په شانتي ورکي.
په خدای هم دې جنت کې دې خلکو باندې دومره سټرګلز دومره سټریسز دي که نه دا اوس وګوره دا جنت وګوره دا جنت په شانتې ښایسته ځای دی که نه زه تاسو ته یو پیری پکې ناست دی که نه دا وګوره الله تعالی پې حرام کو که نه په کورونو یې دننه کړل او که نه کړلی که نه دا چا کار دی زما د رب کار دی او که نه دی ها توریالي دې شي که نه ځای جنګ دې وکړي د مرګ ورکوټې شانتې د الله طرف نه دې آفت باندې چې کرونا ورته وایي صفا دی که نه دا الله تعالی یو ډېر معمولي دکاوه دی دغو خلکو ته او په دې دکاوه کې زما مسلمان هم یې رااخیست الله کرونا را نشي پیاز خورئ ته خدای مو غرق او پرک نه کا تاسو باندې کرونا څه کوي تاسو ته څه وایي کرونا یا الله دا درته وایم چې دې جنۍ لاس کې څه خبره وکړه لکه نو اوس به وایه چې سکندره کومه ډمامو دې سر شو دومره درته وایم دې جنۍ لاس کې دا خبره وکړه وایي دا 7 کالو وم دا 7 کالو زما خبرې پخې اورئ که نه دواړو غوږونو یې واورئ وایي دا 7 کالو وم چې پلار مې نشه کړې وه د شرابو وایي راپسې راغلو قسم په خدای چې دې جنۍ سر ټیټ کړو د اوښکو راسې پې باران و پې باران په دې وجه مې د ویډیو په سر کې درته ووي چې په یوې کافرې مې ډېر سخت زړه وسوځېدو وایي زه لماس ته وم چې چا را باندې دلته خوله بنده کړه نو وایي زکام وم پوزه مې بنده وه او وایي دا غټ سړی را باندې شروع شو په کوم تکلیف چې زما ریپ وکړو درته ویلی نه شم وایي تمیزونه مې د ډېر د کفت د ډېر د تکلیف د لاسه تمیزونه مې وایي وینې تویې شوې وایي خپل پلار زما ریپ وکړو خپل پلار وایي زما پلار وم نه زما د مور بوای فرینډ و خو زه ترې نه پیدا شوی وم او چې موږ ورته وایو چې حرامیان ورسېدل د دغو خلکو دا حالات دي خو دا خلک فیسبوکونو ته سوشل میډیا ته دا خبرې نه ورکوي زمونږ او تاسو په شانتې ګوګوشتګان نه دي چې دا ټپ او ټوپ خبرې راواخلئ فیسبوکونو ته او یوټیوبانو ته یې ورکوئ هوښیارانو او ځانونه په زور شرموئ د دنیا په سطح باندې ټولې دنیا ته ځانونه شرموئ ته وایې چې دا یوټیوب ستاسو نیکونو جوړ کړی ستاسو په وطنونو کې صرف چلیږي دا فیسبوک ستاسو ترونو جوړ کړی دی ستاسو په راج باندې صرف ستاسو په علاقو کې چلیږي ستاسو دغه پلیت عملونه راځي دغو خلکو ته او دا خلک مونږ مسلمانانو ته ډېر د مونږک په شانتې د سپږې په شانتې فکر کوي دا څه مونږکان او سپږې دي دا به هم ځانونه ښیي چې مونږ مسلمانان پاک خلک یو نو دې جینۍ کیسه ختمه نه ده